په قرآن پاک کې د څومره جماعتونو ذکر راغلی دی او څه نومونه دي؟ په قرآن پاک کې د 3 جماعتونو ذکر راغلی دی چې نومونه یې دي مسجد حرم، مسجد اقصی، مسجد ضرار. زبردست زبردست. بچې په قرآن پاک کې د څومره میوو ذکر راغلی دی، یعنی فروټ پل چې ورته وایي، د څومره ذکر راغلی؟ قرآن پاک کې د 6 میوو ذکر راغلی دی. کوم کوم دي؟ کجوري، انګورو، کیله، انځرو او زیتون او انار. بچې په قرآن پاک کې د څومره مرغو نومونه راغلي دي، یعنی پرندو؟ په قرآن پاک کې د 5 مرغو نومونه راغلي دي. کوم کوم دي؟ یو ابابیل، یو کارغه دی، یو هدهد دی او یو تیتر دی او یو مړز دی. تیتر بټیر. زبردست زبردست. ارسن خواگاوی روان خکاریگی حقا کور پکینوی خواگا مورت چی کرم جنت دیتمی دزڑتا کور دمور منا حقیقت دی دمور. چې په قرآن پاک کې د څومره ښارونو ذکر راغلی؟ په قرآن پاک کې د 3 ښارونو ذکر راغلی دی، مکه، یثرب، بابل. و زبردست زبردست. ته څنګه نه خیر وخت ساتي ښه تېرېږي؟ اوي دا راته ووایه چې په قرآن پاک کې د څو غرونو ذکر راغلی دی، یعنی پهاړ چې ورته اردو کې وایي، د څومره غرونو ذکر راغلی دی؟ په قرآن پاک کې 4 غرونو ذکر راغلی دی. زبردست. کوم کوم دي؟ نومونه یې دي کوه صفا، کوه مروه، کوه تور، کوه جودي. کوه جودي 4 دي؟ تو وایه په نمبر. کوه صفا، کوه مروه، کوه تور، کوه جودي. و زبردست. نر دی نر دی. دم نظر شم دستا خپولان دی جنات دی ستا دوغا چی را سراوی زما جون بخایشتاوی ستا خبری حقیقت دی مرخو هر سنخواگاوی روان خکاریگی حقا کور پکینوی. په قرآن پاک کې د څومره سبزو نومونه راغلي دي بچې؟ په قرآن پاک کې د 4 سبزو نومونه راغلي دي. کوم کوم دي وایه که نه؟ اوږه، پیاز، بادرنګ او ساګ. و زبردست زبردست. نر دی نر. یو ځل بزی د دې دنیا نه بیا به ناراضي تا یو ځل بزی د دې دنیا نه بیا به ناراضي تا پریم نازیگ مسلمان بیا به ناراضي تا پریم نازیگ مسلمان بیا به ناراضي تا د ځوانۍ خوب باندې ودی لږ بیدار اوسېږه د ځوانۍ خوب باندې ودی لږ بیدار اوسېږه مرګ به د یو سیناګان بیا به ناراضي تا مرګ به د یو سیناګان بیا به ناراضي تا پریم نازیگ مسلمان بیا به ناراضي تا پریم نازیگ مسلمان بیا به ناراضي تا یو ځل بزی د دې دنیا نه بیا به ناراضي تا پریم نازیگ مسلمان بیا به ناراضي تا. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی.